السلام علیکم دوستانو، زه یم زعفران صادقي او یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو دا ډېره ښه ویډیو ده، ویډیو تېروئ مه چې په ویډیو باندې پوه سئ او سر یې ورباندې خلاص سي. دې ویډیو ته هر څوک ضرورت لري او درس چې په کار باندې راځي. دوستانو دا ویډیو د هغو دوستانو لپاره ده چې نېټ یې له خپل ځای څخه لرې وي او یا که نږدې وي نېټ یې بند سوی وي، وریځ راغلی وي، بند سوی وي، بیرته د یې ریسي سټارټ یې کړي، نو دا یې نېټ په خپله اتومات کوي چې برق یې کمېدلو بندېږي به او چې برق یې پوره کېدلو بېرته به سټارټېږي. یعنې سهار وختي به چلندېږي او ماښام به بندېږي. دوستانو P1 ته ورځو، P1 انټر کوو. دوستانو که په چینل کې نوي یاستئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او هغه غنټۍ بټن چې دی هغه یې آل کړئ، کمنټ ورته ورکړئ، شیر یې کړئ، لایک یې کړئ. مننه. P1 1400 ته ورځو، P1 14 مې انټر کړل. دلته یو صفر لیکلی ده، هغه صفر یو کوو او بیا یې انټر بټن ورباندې وکړو، یعنې اوکې کوئ. اوس انویټ څخه وځو، PRG بټن ورته وګو. اوس انویټ چلان ته آماده ده، انویټ رن کوو یعنې سټارټوئ. انویټ سټارټ شو، فریکونسي په مخ وړئ، فریکونسي به اوس رسیږي 500 ته. فریکونسي ولاړله 500 ته رسیږي، فریکونسي 500 ته ورسېدله. انویټ پرای سټارټ ته. اوس موږ انویټ بندو نه، په سره بټن باندې نه بندو. که چېرته په سره بټن باندې بند کړو بیا بېرته زرغون بټن راشي غواړي، یعنې رن بټن غواړي. اوس موږ برق ورباندې کټ کړو، یعنې برق ورته کم سلو، برق دلته کم سو، دی بېرته ګل کېږي یعنې ختمېږي، خاموشه کېږي مکمل. دی مکمل خاموش شو، بېرته برق ورته راپرېږدو. موږ سور بټن وهلی نه ده، کله چې برق راپرېښو ډایرکټ دی په خپله سټارټ اخلي. یعنې د دې معنا دا شی سوله چې کله دلته برق کم سول دی بندېږي، چې برق بېرته ورپوره سول او دو برق خپل وپېژندلو چې برق پوره ده، بېرته دی په خپله اتومات سټارټ اخلي. دې ته به ضرورت نه وي چې څوک یې چلند کړي یا بند کړي. کله که وریځ راسي، فالټ ورته راسي، یعنې برق ورته کم سي، دی بند سي، بیا بېرته له هغه وروسته چې کله دلته برق ورپوره سول او وریځ لرې شو بېرته خپله چلندېږي.